دا یو ورور سوال کړی دی وی زما نکاح چې د مور د طرف نه نکاح دی هغه دوه ودونه کړي دي مور طرف نه نکاح څنګه وي د مور پلار دوه ودونه کړي دي سوال دا دی چې دا دویمه ښځه ده چې هغه زما د مور نه ده دا محاریمو کې حسابېږي او که نه یا زه د هغې په محاریمو کې حسابېږم او که نه یا بله طریقه وایي زه د هغې مخ ته کتی شم او که نه او مصافحه لاس ورسره میلاولی شم او که نه دا سوال زه د قانون ذکر کوم ګوره د نیکه ښځه که هغه نیکه د مور د طرف نه او که هغه نیکه د پلار د طرف نه دا په محاریمو کې راشي څنګه الله قرآن کې ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء او د هغه زنانو سره په تاسو نکاح حرامه ده کومو زنانو سره چې ستاسو پلارانو نکاح کړې ده او بره چې څومره هم راځي دا ټول په پلارانو کې راځي پوه شوي په دې مسله کې بیا بیان کړه د نیکه ښځه چې زموږ نیا نه وي یعنې هغه دویمه ده درېیمه ده څلورمه د هغه خو ښځه ده که نه او هغه زموږ څه حسابېږي نکاح پلار حسابېږي او د پلار د ښځې سره نکاح حرامه ده ولې حرامه ځکه چې دا د همیشه دپاره په ده باندې حرامه شوې ده د دې د لاسه چې دا د پلار په نکاح کې پاتې شوې ده نو د مور پلار چې دی دا د دې مور چې پلار دی دا د دې بچي یا د نوسي هم پلار حسابېږي نو چې پلار یې شو نو د هغه چې څومره ښځې دي که هغه دوه دي درې دي څلور دي دا ټولې په ده باندې څه دي په ده باندې حرامې دي